د لوی خدای په پاک او سپېڅلي نامه د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه ستړي مشئ. زه شمس الله هیلمن مو د دې ساعت خبرونو ته هرکلی کوم. د بلخ ولایت مقام مرستیال مولوي نور الهادي ابو ادریس په مشرۍ د اداري مجلس نوبتي غونډه جوړه شوه چې پر مهال یې د بلخ ولایت مقام د دفتر رئیس، د بلخ د پوهنې رئیس، د بلخ ولایت د علماو شورا رئیس، د بلخ ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس او د ټولو ملکي ادارو مسؤلینو او استازو ګډون کړی و. د بلخ ولایت مقام مرستیال مولوي نور الهادي ابو ادریس د اداري مجلس پر ارزښت خبرې وکړې. د دې ترڅنګ یې د ټولو رئیسانو سره پر یو شمېر برخو کې مهمې لارښوونې او سپارښتنې شریکې کړې چې په خبره یې ټول باید د خپل مسؤلیتونه په سمه توګه ترسره کړي. د دولتي ادارو ټول غړي باید ولس ته په هره برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. ورپسې د بلخ ولایت مقام د دفتر رئیس د تیر مجلس په تړاو هر اړخیز معلومات وړاندې کړل او هغه ستونزې چې د جمنازیوم، ښاروالۍ او بدني روزنې ریاست ترمنځ وي د هغوی د حل په موخه یو پلاوی وټاکل شو تر څو دغه ستونزې حل او راپور یې له مجلس سره شریک کړي. همدارنګه د ښار په کچه د چوکیدارۍ او په ښار کې د خپلسرو جمپونو جوړولو د مخنیوي لپاره کمیټې جوړې شوې او په ښار کې د ریکشاو او نورو نقلیه وسایطو لپاره د تمځای ټاکلو او په دې اړه د کړنلارې جوړولو په اړه هر اړخیز معلومات وړاندې شول. د طبیعي پیښو له امله زیانمن شوو خلکو ته د مرستې راټولونې کمیټې خپل راپور په دغه مجلس کې شریک کړل. په ښار او ولسوالیو کې په خپل سر د څاګانو ایستلو د مخنیوي او د ایستل شوو څاګانو څخه د ټیکس اخیستنې موضوع باندې خبرې وشوې. د حیرتانو سړک دوه اړخونو ته د بوټو په اړه چې د ځینو خلکو لخوا قطع او وړل کیږي، حال دا چې یاد بوټي د چاپیریال د وضعیت د ښېګڼې او د حیرتان په سړک د ریګ راټولولو او د سړک د بندیدو مخنیوی کوي او باید د اړوندو ادارو لخوا د یادو بوټو د پرې کولو مخنیوی وشي. او پریکړه وشوه چې د دغې موضوع په تړاو به رسمي مکتوب له ولایت څخه صادر شي او اړوندو ارګانونو ته به هدایت ورکړل شي چې د دغو بوټو د تخریب مخنیوی وکړي. وروسته په یو لړ مهمو موضوعاتو باندې آزاد بحث ترسره شو او ټولو سره په ګډه وویل چې موږ ټول د یوه اسلامي نظام تر چتر لاندې کار کوو او خپل مسؤلیتونه به په سمه توګه ترسره کوو. د 209 الفتح الاردو د سلبستري ساحوي روغتون مسؤلین وایي چې په وروستیو 7 میاشتو کې د 10,000 کسانو درملنه کړې ده. د دغه روغتون د مسؤلینو په وینا په دغو کسانو کې تر 2000 ډیر ملکي خلک شامل دي. په شمال زون کې د سلبستري ساحوي روغتون قمندان مولوي احسان الحق فاروقي وایي چې په تیرو 7 میاشتو کې توانیدلي چې د څه باندې 10,000 کسانو درملنه وکړي. نوموړی زیاتوي چې دوی د متخصصو ډاکټرانو په درلودلو سره شپه او ورځ په پوره ایماندارۍ سره خپلې دندې او مسؤلیتونه سرته رسوي. موږ په تیرو 7 میاشتو کې تقریبا په دې داخل په شفاخانه کې څه بالا 10,000 مریضان تداوي کړي دي چې هغه د بېلابېلو اقشارو څخه دي. په هغه کې زیاته برخه نظامي مجاهدین دي. هغه مجاهدین داسې نه دي چې اکثره موسمي ناروغي سراپا مریضانو مراجعه کړې ده او د همدې 2000 مریضانو په جمع کې څه بالا 2000 د 10,000 مریضانو په جمع کې څه زیات 2000 ملکي مریضان دي چې هغه اکثره بې وضاحته او مظلوم هیوادوال دي. همدارنګه د 209 الفتح الاردو د ارکان رئیس په شمال زون کې د دغه روغتون د روغتیایي خدمتونو او کاري فعالیتونو په اړه خبرې وکړې او د لا ښه خدمتونو په وړاندې کولو یې ټینګار وکړ. نو دی په خپل باش کې د الله تعالی مینه ګوري، د الله تعالی محبت ګوري، د الله تعالی رضا ګوري، الله تعالی ته ځان ور باندې نږدې کوي کنه. بس مغل لاره دی وصل کېدلو دی چاته دی؟ الله تعالی ته دی کنه. بیا خصوصا علم طب چې دی دا په اسلام کې ډیره غټه مرتبه لري. دغه راز په شمال زون کې د الفتح الاردو د سلبستریز روغتون مرستیال هم د خپل 7 میاشتنی راپور وړاندې کړ. د الفتح الاردو د سلبستریز روغتون د کلني راپور ورکولو د کنفرانس په پای کې د 209 الفتح الاردو لخوا د دغه روغتون یو شمېر ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو ته ستاین لیکونه ورکړل شول. د بلخ ولایت د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست له لوري د 200 بېوزله او اړمنو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. په دغو مرستو کې اوړه، مکروني، د کوچنیانو لپاره خوراکي توکي، غوړي او وریجې شامل دي. د بلخ ولایت د طبي پیښو سره د مبارزې رئیس وایي د بېوزله کورنۍ سره د بشري مرستو د ویش پر دوام دا ځل په مزار شریف ښار کې له 200 ډیرو اړمنو کورنۍ سره د یو شمېر خوراکي توکو مرسته وکړه.
دا همګړی تقریبا موږ د نن توزیع په پلان کې تر 200 زیاتو کورنۍ ته موږ په پلان کې لرو چې دا توزیع ورته او په دغه توزیع کې وړه دي، ورجې دي، مکروني دي او اشمګي دي، چپلۍ دي. دغه په دغه توزیع کې دغه شان شامل دي. هغه کسان چې له دغه مرستو څخه برخمن شوي خوښ دي، دوی په راتلونکي کې هم د نورو مرستو غوښتنه وکړه. ما خیلی خوشحال هستیم رئیس صاحب حوادث که همینجا کمکی که دما داده شده از قبیل برنج، آرد، روغن، اینمی چیزایی که دما داده شده خیلی خوشحال و خوشمند هستیم رئیس صاحب حوادث. د وره و وریجې او بعضې مواد د حوادث د ریاست څخه مو اخیستې هم دي، اخو یم او ډیره مننه کوم د امارت اسلامي او د کارمندانو او د محصلینو او ډیره خوشحاله یم. غواړم چې آینده کې هم نور هم کومک ووسي. د یادونې وړ ده د بلخ ولایت د طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست په وروستیو 2 میاشتو کې له 600 اړمنو او د شهیدانو کورنۍ سره بشري مرستې کړي. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا او د دې مهال خبرونه تر بیا مو الله عمل ښې چارې.